د پاکستان لومړي وزیر د ابراهیم ځدراڼ د خبرو په غبرګون تازه څرګندونې کړي. د پاکستان د انتقالي حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ د افغان لوبډلې په لاس د پاکستان ماتولو سخت دردولی. نوموړي تازه ټلویزیوني مرکه کې ویلي که نړیوال جام کې له افغانستانه پاکستان ګټلی وای نو د بریالیتوب جایزه یې هغه پاکستاني پولیسو ته اهدا کوله چې بې اسناده افغان کډوال په زور له دغه هیواده باسي. د پاکستان لومړي وزیر دا څرګندونې د افغان توپوهونکي ابراهیم ځدراڼ لخوا له پاکستانه په زور ایستل کېدونکو کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې په ډالۍ کولو کې له درده کړي. د ابراهیم ځدراڼ لخوا د غوره لوبغاړي جایزې ډالۍ کول په هیواد دننه او بهر د ټولو افغانانو له پراخ هرکلي سره مخ شوی، خو پاکستان یې سخت په غوسه کړی. په همدې حال کې نن له پاکستانه د افغان لوبډلې د بریا اومه ورځ ده چې په خواله رسنیو کې د لوی اختر د اومې ورځې په توګه یادیږي.